نو دغه یو سلیم دی نو که چېرته غواړئ چې راځئ دغه دا چونګړه دی ته جوړه کړو له خیره یوه مې لور پېغله مړه بل زوی مې مړ و ته خو سم د غم ډېرې یې نو او دا 15 ورېرونه سړي په یوه میاشت کې مړه شي پلري نه سلیم خان یو ارمان خدا وکنه چې کومه سي موټر وای دا سپین دغه د نه هغه سپین کې چې لږ زور وکړي ته سپین تک سپین موټر تورې شیشې وې شیشې تورې دي او شیشې تورې سپین موټر هم دی سپین موټر او مخکې سیټ به مې مخکې سیټ به سلیم به وکړي سلیم به مسلم خان به دي او تور بوټان مې لګولې څنګه تور بوټان مې لګولې تور واسکټ سپینې کپړې سپین رومیل او خسته تور واسکټ او تک سپینه ټوډي او تورې شیشې دي ټوډي خو نه فرونر شو کنه نورر شو درازه په نوران شو ښه چیرته ځو اوس زمونږ تاسو کله ځو میګو کاسته چیرته ځئ میګو کاسته چرګ او شودو چای را منځ کې بل شی کې غوزان د لماته ولا غوزان لري کور کې واده ده خازو سلیم خان کرام چې اصلا کې د کور وګورو د حالات وګورو د غربت وګورو دا نشو چې یوازې سلیم خان موږ سکرین ته راولو او خپل کپشپ ور باندې جوړ کو یا فرض کا خپل پیجونو ته پی ویډیوګانې وکړو کوټه دې شته چې ته بیا ښځه واده چوک کې ځان لږ شته ده کوټه دې شته د تا د واده شپه به څومره خوندوره وي په کوټه کې یو شی پکې نشته چې پرس پکې نشته فرش لا اخلو نور کوټه شته ده فرش نشته خو به واده کې بیا واخلو کنه ماما دې شي نه راواخله یو سوال وته تا کوم چته پکې نه وسات څه شی څه شی مخکې شه موټر نه وای نه موټر نه مخکې شو ور یې شړه ساز هغه سرون شي نه دغه نه جواب ته بس به زمونږ کور دی اوهو دا خو ډېر لرې دی کنه دې سین کې کله لامبلې دي نه ها وچه خانه شم لامبلې وچه خو نشي لامبلې وخانده جاجزه په وچه خو نشم لامبلې یاره سلیم الو چې پرګې راوغسته خو دا چې موږ اړ یو نه مخکې کېږو که نه دا وایي چې دنه مخکې چې موږ کله تېرېږو موټر مخکې شه بیا وایي زه دته پر کوم پر مونځ دې زده دی سلیمه ته ووایه الحمدو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بالعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نعبد و پکې نشته إياک نعبد هغه پورته کړه چې اواز خراب إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ما شاء الله ما شاء الله یاره واچو سلیمه ورکاټې بکا پاس ځو کلن دی پورته ځو اسماء ته هلکه پاس ځو هغه لاره کومه دلته تلې هغه اسمار ته دا کوم دا غزیبات ته تلې بالاخره د سلیم د کور ته راورسېدو راځه سلیم خان راښکت شه نو لاس دې راکړه چې ښکته دی کوم که دونه تکړه یې خبر مې وره سلیمه دا صادر د سپین تا وکړه همدغسې نوې جامو نوې پکول سره ډایرکټ به لاړ شي مور ته به وایي ما پېژنې که نه ورشه نو چرګولی حلال نه کړې زموږ مخکې بیا حلال که ویې پېژندلې څه یې درته ویلې ښه کوم هلته ځو ها کور راځه که نه مخکې شه نو ته خو داسې روانې راځئ دا د سلیم د کور دی خو ماشاءالله ډېر ښایسته ځای دی وسلیمه ډېر ښایسته هر څه شنه شنه دي ډېر ښکلی ځای دی ښه دلته نور څوک در سره اوسېږي نور څوک راسه نشته نور څوک نشته السلام علیکم مور یې ستړې مه شي دا ستاسو کور دی کور مو خپل دی کور م پردی دی ښه نو دا څه شی دی سلیمه دکې څه شی وي ښه دا کوټه د بره پټه شوې ده او سلیمه دلته اوسېږي ته راځه راشه دا د سلیم د جونګړه ده دا کور شو دا
فرش ولې نشته سلیمه؟ فرش نشته دی. فرش نشته. بره دې چې چولې دا اور وانه خلی وسلیمه. نه اور نشي اغوستی. ښه اور نشي اغوستی. اور نشي اغوستی. به دا خو د دې کوټې دروازه چیرې ده؟ کوټه دروازه نشته دی. دروازه هم نشته. دغه سلیم دی چې ټول ورځ ترې ویډیوګانې کېږي که نه، دی عاجز په دغسې ځای کې اوسېږي، دروازه نشته، دننه فرش نشته، کړکۍ نشته. سلیمه کړکۍ هم نشته که نه، دلته هم دروازه نشته، بس پردې ځوړندې دي. اوهو دلته هم فرش نشته که نه. دا کوټه کومه ده سلیمه؟ ما کوټه دا ده. ته دلته ویده کېږې؟ اوس ما دا فرش نشته. بس سایه هم آیین شته دی، ما د جنۍ مخ پکې ښکاري. ته راشه وایي هغه د آینه شته ده، زما د جلۍ مخ پکې ښکاري. ښه بس زه د ټوله سودا جلۍ سره دا د سلیم خپله کوټه ده. ښه د دم دروازه نشته، فرش نشته، غربت دغه دی. ما خو ویل که نه چې د سلیم د خندا تر شا طبعا یو څه به وي. دا دی د کور، دا د جونګړه، نو دغه یو پټ فرش دی، یو پټ دی، هغه دا د کټ دی. دا خو یو نفري کټ دی. نو نفري دی نو نه خو دا خو یو ملګری مې نشته دی. تاسو یې دا جونګړه وکتله، کور کې نور څوک شته نه، دغه یو ورور دی، مور ده. هغه بل ورور دی چیرې دی؟ هغه وضو سره. وضو سره هغه وضو پسې تللی دی سره یې. نو داسې که څوک چې سلیم په خاطر باندې موږ ته پیسې راولېږي چې موږ راشو د دروازې مخلو، فرش مخلو، د هغه بلې کوټې دروازې، کړکۍ، فرش، او دا ورته هر څه صفا جوړ کړو. دا ارمان خود هم پوره دی د لونګو د سپرۍ. ما دا خو ارمان خود هم پوره دی لونګ پوره شو. وخرومه و یو کټ د مالده خو یو نفري دی، بل ملګری نشته، نو یو ضرور به یو نفري وایي به شیشه مې شته دی، زه جنۍ به پکې مخ ګورو. دا لرګی مات دی، دا مات دی، نو سلیم باندې راونه غورځېږي. که چېرته مخ یوازې دې ته زما فکر نه و، نو که چېرته داسې یو څو نفره پیدا شي چې کړکۍ مو ورته جوړه کړو، دروازه مو ورته وخلو، اخوا بلې کوټې د دروازه لاندې فرش او دغه چت سیستم هم برابر کو، بیا ورته یو المارۍ مو درولو. خیره باقي هغه بله ذمهواري د واده هغه ډاکټر صاحب په غاړه اخیستې، نور دی هغه برابر کړي. بس دوستانو دغه سلیم دی جونګړه، دا هم درته وښودله. راځو دغه مورکۍ سره به لږې خبرې وکړو، نور ته خدای په اماني اخلو. السلام علیکم مورکۍ، ښه آرامي ده؟ کور کې څه مشکلات دي دا راته ووایه. ته د سلیم مور یې که نه؟ دا د سلیم عکس هغه تذکره ده مسلمه. دا قصر راته دا پردی کوټې دي د شیخانو جوړې کړي دي. موږ هم پکې راغلي وو، هغه چې موږ رالو دلته راپسې خلک راغلي چې تاسو دا پټۍ او دا کوټې ونیسئ. یو مثال دې ځای ته رسې راغلي د زمیندار افسې بوډا خاوند مې دی او دغه لیوني سپلني دی، یو بل هم دی. هغه چې هغه هم لیونی دی؟ هغه هم دی. یوه مې جنۍ مثال چې مزبحاله ده، هغه هم داسې ده؟ هغه هم داسې ده. دغه ناست دی، دغه غریب له څوک شی ورکړي، مثال تا ورکړلې 100 روپۍ، یو بل ورکړلې. اوس زه لاړم مال غوړاس کړه، ځمه چیني راته نه وه مال کې، چېرته یو 2 روټۍ به خرڅ کړو، چیني به پرې راوړو. ښه څه شی خرڅ کړې؟ غوړاس کې مې راوړه، لرګي دې راوړل چې هغه ته خرڅ کړې چې پې بوره واخلې، چیني راوړې؟ خپله غریبي پې وکړو. نو دغه غریبي ده، مثال تا ورکړلې او بل ورکړلې او دغه پردی کوټې دي. دې کور کې مور ته کار کوې؟ زه یم، بل څوک نشته. ته خو بس ستړی کېږې نه؟ نو ولې نه ستړی کېږم؟ ته خو اوس خپله زړه یې که نه؟ څه وکړو، ناکام دی. په درست تشمه مې دا وجود درکوي، خوب مې نشته. د سهاره پورې خیمه دا تصور، مثال مړه بچي را په یاد شي، ورېرونه را په یاد شي. څو بچیان دې مړه شوي؟ 3 رانه مړه دي. یوه مې لور پېغله مړه وه، بل زوی مې مړ و. ته خو سم د غم ډېرې یې. او دا 5 ورېرونه سړي په یوه میاشت کې مړه شي پلري نه. دغه ته به زه بل پیره چې راځم له خیر، یو به دغه ته دروازه درته واخلم، یو دغه ته کړکۍ او هغه ته دروازه. صحیح ده انشاءالله. بچی لرګي راوړه، زه پیچا کېږم. نه مورکۍ، هغه خو موږ ټوکې سره کولې. نه ټوکې څه له خو الله دې خوشحال لره، خدای دې راته ژوندی لره. دوستانو دغه مور ده، دغه سلیم که نه تاسو ولیده، تاسو خو لیدلی دی، نو دغه یې مورکۍ ده. 3 بچي مړه دي، 5 ورېرونه مړه دي. کور کې د کار نور هیڅوک نشته دی. یو بل زوی د هغه هم لیونی دی، یو لورکۍ د هغه هم یو فقط تراشه دی خواته، فقط دغه دا صحیح دی، فقط دغه یو زوی دی، دغه هیلې ته ناسته ده. او دا په دې زوړ ځان باندې دغلته لګیا ډوډۍ هم پخوي، هغه یې دیګ دی. بس خبرې خو تاسو وایي. سلیمه راشه، نو دغه یو سلیم دی. نو که چېرته غواړئ چې راځئ دغه دا جونګړه دې ته جوړه کړو له خیره،
دا کړکۍ 2 دانې کړکۍ دي او 2 دروازې دي او فرش دی او هغه چت خو بیخي رامات دی که نه که امکان وي چې دغه د ستکو د پیسې ورکړو چې دا چت هم راوسپړي دا هم ځان ته جوړ کړي د څو پورې پې ونه غورځېږي چې سلیم د ارمان پوره سي دا دی دا 6.5 زره روپۍ دي صحیح دی مورکۍ نو ته به د غوړاس کې نه خرڅوي چې نه په دې وخت له روژه کې بیا انشاءالله دوستانو مخکې مې هم ویلې روژه را روانه ده ډېرې کمې ورځې پاتې نو کونړ کې او بیا هم انشاءالله موږ مواد توضیح کوو خوراکي مواد د مورکۍ به پکې اول نومي دا به راځي له خیره سلیم به هم مالته تاویږي را تاویږي او نو بیا هم درته وایم مبارکه میاشت روانه ده نور به تاسو ته موږ څه ووایو هر څه مو وکتل الله مو خوشحال لره وټساپ نمبر شته لینکونه شته او په دې بختوره میاشت کې انشاءالله الله هر څه سوچنده حسابوي او زه غواړم چې دا ثواب کې تاسو هم شریک سي ویډیو سره شریکه کړئ او دغه هغسې ده دغه لپاره ډېر نه یو 6 ځوانان چې خصوصا $600 زه دا وایم چې اکثره زموږ ورونه موږ سره کومک بهر کې دي او که داخل کې دي $600 یې هغې معادل مصرف چې وشي نو دا شی درته جوړېږي الله مو خوشحال لره ډېره مننه ویډیو سره شریکه کړئ او سلیم نه به خدای پاماني واخلو موږ به ځو بیا به انشاءالله سره ګورو صحیح ده خدای پامان خدای پامان السلام علیکم